زه نن بیا دلته راغلی یم تقریبا 180 کور افتتاح په خاطر باندې دا هم د قمر بنسټ لخوا د منیر احمد په مالي لګښت باندې جوړ سو او دغه ځوانانو ته وقف سو. دا خو پکې ځوان د ده تره دی، دا دواړه چې دي د ورېرونه دي او دواړه یتیمان دي. نو د سرفرست دا دی، د سره اوسېږي، ځمکه ده وقف کړې، الله دې ده نه هم راضي شي، او مرسته چې دا منیر احمد کړې الله دې هغه نه هم راضي شي. نو تقریبا ښه ښایسته ماشاءالله جوړ دی. دننه فرش و شیان مو ورته هوار کړ، یو کوټه، یو اشپزخانه، یو تشناب. بس دغه نمرې ته په کتلو باندې دومره هم کافي دي. نو تاسو هم غواړئ دغسې د وطن لپاره د خلکو د ملت په خاطر د دې وطن بچیو په خاطر باندې یو څه وکړي، راځئ موږ سره په دې کاروان کې یو ځای شي. وټساپ نمبر درته ښکاري، انلاین بستو لپاره لینکونه دي، راځئ د وطن لپاره یو څه وکړو. د سکرین تر شا په ناسته باندې او د لرې ځای نه په خبرو باندې وطن نه جوړېږي. عملي میدان ته راشئ، عملي د وطن لپاره یو څه وکړئ. انشاءالله موږ او تاسو ټول سره ورونه استو، او دا وطن، دا خلک، دا بچي، دا ټول په موږ او تاسو حق لري. الله مو خوشحال لره. 180 کور دی. زه وګورم داسې څوک شته چې 180 کور هغه جوړ کړي او در څو پورې هغه هم د دغسې یتیمانو غوندې سرپناه شي. دا دوه خو ماشاءالله غټ دي، واړه ماشومان ټول داخل کړي دي. نو راځئ په دې یخ ژمي کې دې خلکو لپاره یو څه وکړو. ویډیو سره خپره کړئ. السلام علیکم.